کرزي طالبان ته خطرناکه سپارښتنه کړې وه. طالبانو یې سپارښتنه افشا کړه. دا چې کرزي کومه سپارښتنه کړې، همدا سپارښتنه راسره په همدې ویډیو کې وګورئ، خو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. السلام علیکم د آریانا پلس قدرمنو لیدونکو، ستړي مه سئ، وخت مو بخیر. د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزي یو له هغو څېرو څخه دی چې کابل ته د طالبانو د راتګ پر مهال د دې ډلې د غړو سره په ګرمو لیدنو ډېر تر سترګو کېده. دا چې اشرف غني هېواد پرېښی و، خو کرزي او عبدالله د دې لپاره ټاکلي وه چې واک په سولیز ډول انتقال کړي. په دې پروسه کې د کرزي په شامل کېدو د ډېرو خلکو نیوکه درلود، خو ځینې بیا په نیک فال نیوه. خو اوس طالبانو له لوري خپاره شوي معلومات ښیي چې د کرزي نیت نیک نه و. د معلومات پر اساس حمید کرزي طالبانو په ښکاره دې ته هڅولي دي چې د شمالي ټلوالو لنډغرو او جنګ سالارانو ته یو ځل بیا په حکومت کې ځای ورکړي. کرزي دا کار د ده په خبره د ملي یووالي لپاره اړین بللی دی. خو طالبانو د کرزي دا غوښتنه او سپارښتنه په واضح ډول رد کړې ده او ویلي دي چې بیا به حکومت د یو سهامي شرکت جوړښت ونه نیسي او پریکړې به د یو قوي مرکزي حکومت له لوري کیږي چې بدون له هیڅ ډول تردید څخه په ټولو یو ډول منل کیږي. د ویډیو له کتلو مې ډېره مننه. که مو ویډیو خوښ سوی حتما یې سره لایک او شیر کړئ. د لا ښایسته او په زړه پورې مطالبو لپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.